عايشو منافق څه معنا؟ منافق وایي چې زه درنه ځمم نه خبرې دي تاییدومه در سره منمې نه خو در سره تاییدومې. دا د منافق صفت ده. نو الله وایي ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. الله وایي زه جمع کوونکی د منافقینو د کفارو یم په یو جهنم کې. سامه ده صحیح شو ختم شو. یو څوک به لمونځ کوي یو څوک به اودس کوي خو که د یو ورځې د ملحد خبره ورسره تایید کړه داسې ملحد یې لکه هغسې ملحد ده. صحیح ده زه پوه شوم. تا اوس ویل چې ملحد سره به نه کینې نوې خبره تاییدوې. دریم د ذهن نه ووتو دا دوا به نه کوې که نه دا الله پاک په قرآن کې ویلي دي. نو تا ته څنګه اجازه درکړې چې ته هغې کس ته ملحد ووایه یا د هغې کسانو ته ملحد نه ووایه؟ په کوم آیات کې تا ته داسې ویلي دي؟ دا اوس څه شی درته لګیا یم؟ خو دا خو یې وویل چې ما ورسره کښېنه ما یې خبره تاییدوه. نو ته ولې دا وروسته بلا ووهلې ړوندې کوڼې انکم اذا مثلهم بیا ته هم داسې ملحد یې لکه هغسې ملحد ده. دغه ځای دې وانه اورېدل؟ خو دا مې واورېدو که نه دا مې واورېدو موږ ورسره نه به یې تشویقوو نه. ته ولې هغه یو مسلمان یو هر چې شی ملحد نه مسلمان دی هغه کلمه یې ویلې ده چا چې یو ځل کلمه ویلې ده مسلمان دی. نو چې مسلمان شو نو ته ولې هغې نه د ملحد نه وایې؟ والله که دا قرآن منې کړي قرآن منلی ویلي به دي اوس دا د قرآن حکم باندې مې ایمان راوړی. ومې منلو نه ورسره کښېنم اوس لا نه یې پوهه ما درته ویسي فلا تقعدوا معهم دا د مؤمنانو دپاره امر ده چې مؤمنانو تاسې به نه ورسره کښېنئ. اوس انکم اذا مثلهم هغه کسان چې د ما په نبي باندې ملنډې وهي ملحدین دي او دغه کسان چې په لایفونو کې به ورته ناست ول سر به خورول دا که کلمه م وایي ملحد ده دا که لمونځ کوي ملحد ده دا که مسجد ته ځي ملحد ده. ته به د کلیسا په خوښه قرآن نه منې ته به د قرآن په خوښه قرآن منې. ته به د کلیسا په خوښه دین نه منې ته به د دین په خوښه دین منې. ته به د پیغمبر په خوښه قرآن منې ته به د رب په خوښه قرآن منې. ګوره ما ډېر داسې کسان په دې میډیا کې لیدلی دي څه ورته وایي ملحد راځي وایي د تا پیغمبر العیاذ بالله له ماشومې سره وایي زنا کړې ده او دوی ورته وایي چې هو دا رښتیا ده. مونږ بیخي نه یو طرف ده هغه ډېر معلوم دي سول ایمان دي معلوم سول د زړه سره غیرت دي معلوم سول هر څه دي معلوم سول. ښه اوس ته اوس ماته چې شي نه وایې زه تا ته وایم چې ته په قرآن ځان خبر کړه په اسلام ځان خبر کړه. دا اوس مې تا نه چې واورېدو دا اوس چې تا ماته وګوره د پیغمبر دفاع دې وکړه د قرآن دفاع دې وکړه د ملحدینو دفاع مه کوه د کلیسا د مسلمانانو دفاع مه کوه. نه کوم تا ماته قرآن ترجمه کړو تا ماته آیات ویلو چې ما ورسره کښېنه ما ورسره جګېږه ما ورسره ټیټېږه. مؤمنانو ته تا ته مې ویلي که چا دا کار وکړل هغه ملحد ده که سبا ته دا کار کوي ته ملحد یې که بلې کوي هغه ملحد ده که دا کار کوي چې د ما په قرآن د ما په پیغمبر د ما په دین د ما په شریعت ملنډې وهلی کېږي او ته ورته ناست یې سر ورته خوروې تایید یې کوې ته هم په الله قسم داسې کافر یې لکه هغسې کافر ده. ډېر خلق په زړه کې ملحدین دي لیکن ځان نه ورته ښکاره کېږي ځکه دا قرآن د کلیسا په خوښه منلی وي. قرآن ته سر ورښکاره کړي تر قرآن ځانونه لوړ مه ګڼئ. کله چې د قرآن آیات درته راغلل د قرآن حکم درته راغلل ووایاست چې د سر په سترګو مو منلی ده. الله دې موږ ته بښنه وکړي. زه چې د اوس خبروم چې دا د کفر عمل ده دا د ضلالت او د شرک عمل ده له دې نه ځان وساتئ خو نه بیا هم د قرآن هغه حکم را باندې ښه نه لګېږي. د الله جل وعلا د کتاب هغه حکم را باندې ښه نه لګېږي خوند نه راکوي. مه کوئ داسې لږ ځانونه خبر کړئ لږ ځانونه پوهه کړئ له الله نه وبېرېږئ خپل قبر ته به ځئ الله ته به تنها حساب ورکوي. رب مو خوشحاله کوي د انسانانو له خوشحالي نه مخکې مو خپل رب خوشحاله کړي خپل خالق مو خوشحاله کړي. راځئ په خیر. مننه قاری صاحب محترم الله د اجر عظیم درکړي.
خان صاحب خدای کې چې په خبرو باندې پوه شوې بیا هلته بې ځایه نیوکې مه کوه شیخ سواتی صاحب ستړي مو چې ښه راغلاست درته وایم نوم مو د شیخ سواتی صاحب ورکړی ده تاسو خپل مایک واس کړئ السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. زه د قاري صاحب محترم نه یو سوال لرم او بیا یو دوه خبرې د کم چې دلته په اروپا کې دي دغه افغانان ته وایم سوال به اول وکم قاري صاحب محترم زه داسې یو سوال لرم چې دا ډېر وخت کې زموږ په ذهن کې پیدا شوی ده چې ټول مسلمانان خصوصا افغانان په دې کې داسې سره مشوش دي چې نه پوهیږي چې اوس دغه عالم حق وای که دا عالم حق وای دا علما هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي یو په بل باندې ټاپې لګي اوس فعلي شرایطو کې په افغانستان کې ته وګوره چې دغه اوسنی حکومت ځینې علما رانیسي بندیانوي یې ورکوي یې ترور کوي یې ولا وای دا یو د بلې عقیدې هغه دي دا به دغو حکومت له چارواکو نه به پوښتنه وکړي ښه سوري کوم علما دي هغو نه به پوښتنه وکړي ښه زه د چا نماینده نه یم زه د چا نماینده نه یم ښه نه د چا نمایندګي کوم که کله نماینده سومه او زه خو په دې نه یم خبر چې تر اوسه یې څوک نیولي دي یا یې څه کړي دي او نه په دې خبر یم او نه د چا نماینده یم کله که د چا نماینده سومه نو بیا په سترګو د دې خلکو نمایندګان شته او لغو نه پوښتنه وکړه بخښنه غواړم اول زه دې نه د پوښتنه کوم چې تا څنګه د یو عالم نوم په ځان باندې ایښی چې ته هغه نه یې که ته یو لایف ته ځې نو دلته تا نه څوک سوال کوي پوښتنه کوي که ته چېرته هغه سړي ته جواب ورنه کړي یا غلط جواب ورکړې خو د عالم نوم خو تا بد که تا ولې دا کار کړی ده اول خپل ځان ته ولې ګوته نه نیسي دغه نوم خو سخته نه ده جناب محترم هغه نوم به موږ لرې کړو څه خبر نه ده ورځې دلته ته نیوکه کوې خو اول د دا نیوکه چې کوې خپل ځان ته دې ګوتې دراوړي ته دې اول خپل ځان اصلاح کړه بیا لاړ څه پوښتنې وکړه الله دې مل څه اول خپل ځان اصلاح کړه نه دا که زه پیژنم دا د زړه سرونو دا که زه پیژنم دا همیشه دلته راځي له ما سره په فرعي مسایلو اختلافاتو کې غواړي چې دی وایي چې دلته د مسلمانانو د علماو په منځ کې اختلاف ده نو ته ولې له ما نه اختلافي مسایل پوښتنه کوې زه خو د اختلافي مسایلو زه جواب چاته نه ورکوم ته بیا ولې راځې ما تشویق کوي چې په اختلافي مسایلو کې پوښتنه رانه وکړې ګورې تاسې د دې خلقو د دماغو ته دا بعضې خلق دا فکر کوي چې دا قاري صاحب ډوډۍ په خوله نه خوري په غوږونو یې خوري استغفر الله اوس ته راځې ما ته وایي چې د علماو په منځ کې اختلاف ده دي تا په یاد دی که دې په یاد نه دی چې کله به راغلی یا به د فرعي مسایلو کې چې د مذاهبو بیا اوس راځي اوس ما نه پوښتنه کوي چې په پلانه املا ته د حکومت په سطح علیه ما نه پوښتنه کوي زه خو د حکومت نماینده نه یم نه د حکومت په استخباراتو کې کار کوم نه له حکومت سره لاره لرم نه ولاکه په څه خبر یم نه ولاکه پوښتنه رانه کړي او نه ضرورت راته لري نو سنې راته لري بیا له ما نه پوښتنه ولې په دې اړه کوي بیا د دغه اختلافو په اړه پوښتنه ولې رانه کوي سلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام خیر خیرات ده مهرباني وکړئ قاری صاحب زما پوښتنه حجه ده کته د امام سدیس رحم الله په باره کې ماته لږ معلومات راکړي چې هغه څوک ده څونه وخت وظیفه وکړه په کعبه کې کم کارونه وکړه مطلب دې څه شي څنګه مطلب دې څه شي ده صرف دا په باره کې معلومات ښه یوټیوب ته به ننوځې یا به ګوګل ته ننوځې ورته ولیکې چې من هو الشیخ السدیس ټول به درته راوړي ښه زه دلته د دې دپاره نه یم ناسې تا ته سدیس در وپېژنم تا ته بل ملا در وپېژنم تا ته بل ملا در وپېژنم ښه قاری صاحب تاسو په اجازه ډېره بخښنه غواړم عزت الله غږ اوري الحمدلله مسلمان لمونځ او داس خو کوي په لمانځه کې څو سنت دي څو واجب دي لمانځه کې څو فرض دي څو سنت دي څو واجب دي هغه خو ما ته راځي هو څو دي
رقم یې ووایه څو دي؟ رقم یا دا د سدیس په اړه معلومات ضروري بولي. نو د لمانځه په اړه معلومات ضروري نه دي دته. ورځه د زړه سره ښه او سدیس هم وپېژنه او د لمانځه فرضونه هم وپېژنه ښه. دوه تر مذهب کې وګرځي. مونځ به یې زده نه وي، فرض به یې د لمانځه زده نه وي، ته د اول خپل مونځ زده کړه، د زړه سره بیا لاړ شه د علماو د حافظاو په اړه باندې معلومات اخلي. اوس ګورې زه دلته که موږ دا شروع کړو یو ملګری به راته وایي چې قاري صاحب فلانۍ املا څنګه ده، فلانۍ املا څنګه ده، فلانۍ املا څنګه ده، فلانۍ املا څنګه ده. نو زه به بل کار به نه کوو، موږ په دې کې به ګرځو راګرځو. او بل د ما خپرونه نن د سوالونو د جوابونو نه ده. زه راغلم د قرآن کریم ترجمه مې کوله، تفسیر مې شروع کړل، 2-3 آیات لا پاتې دي هغه درته کوم وروسته ښه.